الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظیم. اللہ تعالیٰ فرمایي او له تاسو دي داسې یوه ډله جوړه شوې وي چې د خیر لوري ته بلنه ورکوي، په معروف امر کوي او له منکر مخنیوی، او همدا دوی بریالي دي. تر دې آیات وړاندې ویل شوي چې دین ستاسو د یووالي ضامن دی او له دین د انحراف په نتیجه کې له بدو پایلو سره او شدید اختلاف سره مخامخ کېږي. اختلاف یو او داخلي جګړې بل له دوی سره مخامخ کېږي. د یووالي ضامن هم دین دی او د اختلاف باعث هم له دین لرې کېدل، او همدا په ولسونو کې د جګړو لوی عامل دا دین دی چې له قومونو نه ملت جوړوي او له ملتونو هم امت. دا دین دی چې عدالت تامینوي، سوله تامینوي او د ظلم، فساد او جګړو مخه نیسي. له داسې حالت سره به مخامخ کېږي چې خپل وطن درته سور اور وګرځي. د مدینې مخکني حالت ته اشاره کوي. د اور د کندې په ژۍ وی، کلونه کلونه خپلو منځونو کې جنګېدلی و. د دین له کبله تاسو ورونه ورونه شو. همدې ته په پام سره په دې مبارک آیات کې مؤمنانو ته ویل شوي په کار ده چې تاسو ټول په ګډه داسې یوه ډله او امت شئ چې کار یې د ښېګڼو لوري ته بلنه وي، په معروف او غوره کارونو ګمارنه او له کرکجنو او منکرو کارونو مخنیوی وي. یوازې همدا خلک کولی شي بریا ترلاسه کړي. همداسې یو امت او ټولنه او ملت به بریالي په هر پړاو او هره برخه کې. دې ته مو پام وي چې دلته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر یادونه شوې. نه د انتقاد او اعتراض صیغې کارول شي. دا یوازې انتقاد او اعتراض نه دی. امر بالمعروف او نهی عن المنکر یوازې اعتراض نه دی، یوازې انتقاد نه دی. عملا د نارواو مخنیوی او حق ته ورکول افاده کوي. دا له مجرد انتقاد او اعتراض ډېر توپیر او فرق لري. ظالم او مفسد به له لاس نیسي، د ظلم او فساد مخنیوی به کوي او د اقبالو مرسته او ملګرتیا به کوي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر معنا هم دا ده. په دې مبارک آیات کې مؤمنانو ته لارښوونه شوې چې یوازې به هم همدا کار کوي او په ډله ییزه توګه په ګډه هم د یو امت په توګه به هم همدا کار کوي. یعنې دا هم انفرادي وجیبه ده او اجتماعي مسؤلیت.
همداراز او په همدې ارتباط فرمایي چا چې دا کار ونه کړ د الله تعالی په لعنت به اخته کیږي. عملی او تاریخي مثال یې زموږ مخې ته ږدي د بني اسرائیلو په قصې کې. فرمایي لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. دی بني اسرائیلو هغه کسان د داود علیه السلام او عیسی د مریم زوی علیه السلام په ژبه لعنت کړی شو. بني اسرائیل د خپلو پیغمبرانو په ژبه لعنت کړی شو. هغه بني اسرائیل چې کافران وو د دې لپاره چې نافرمانی وکوله او تیری به یې کوه. بما عصوا وکانوا یعتدون د دو کارونو له کبله په دوی باندې خپلو پیغمبرانو لعنت ووایه. داود علیه السلام هم او آخري پیغمبر عیسی علیه السلام هم. عصیان او نافرمانی یو د بل په حق تیری د الله تعالی له اوامرو د دین له ارشاداتو سرغړاوی او په ټولنه کې یو د بل په حق تیری. دغه د دې باعث شو چې پیغمبران په دوی باندې لعنت وایي. دا دوی ول چې یوه به بل له هغو کرغېړنو عملونو نه منې کول چې دوی به ترسره کول، دوی پرې اخته ول. څومره بد دی هغه چې دوی به کوه. د دې مبارکو آیاتونو د لارښوونو خلاصه دا ده: بني اسرائیل د خپلو پیغمبرانو علیهم السلام په ژبه لعنت کړی شوی. د دې لعنت سببونه دوه وو: عصیان او اعتدا. په دوی کې لومړی د عصیان او د دین له حدودو د سرغړاوي او بیا د بل په حقوقو د تجاوز او تیری بیماری خوره شو. دغه بیماری هغه ځای ته ورسول چې د پیغمبر او حق پالو دایانو د مخالفت لپاره ملا وتړله او کار یې هغه ځای ته ورسېدو چې هغوی د وژلو لپاره تیار شي. بني اسرائیلو حتی خپل پیغمبران هم وژلي او هغه دایان هم چې د حق او عدالت طرف ته به بلنه ورکول. عصیان او اعتدا دې حد ته ورسول. په دوی باندې د الهي عذابونو د نازلېدو یوه ستره وجه دا وه چې یوه به بل له ګناه نه منع کول. تر هغه وخته پورې چې په یو قوم کې داعي او څوک امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي، یو قسم چې الله تعالی په هغه قوم باندې عام عذاب نه نازلوي. د الهي عذاب د نازلېدو پرېکړه هغه مهال کېږي چې په قوم کې د دعوت لړۍ پای ته ورسېږي، قوم کې داعي نه وي او د څوک چې په معروف امر کوي او له منکر ممانعت کوي. دغه مهال ده چې عام الهي عذاب په قوم باندې نازل شي. بني اسرائیلو هم یو بل له ګناه نه منع کول. د دوی علماو او مذهبي مشرانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر الهي دندې ته شا کړه. خلک په ګناهونو کې اخته وو او دوی به لیدل، خو مخه یې نه نیوله. د دې د مخالفت جسارت او جرأت یې نه کول، ویرېدل. او دا عام او نه بدلیدونکی الهي سنت دی. په داسې قوم به حتما الهي عذاب نازل شي.
مثال هم همدغه بني اسرائیل دی چې یو مهال د ټول عالم افضل قوم هغه وخت چې د موسی علیه السلام ملګرتیا یې وکړه او له هغه سره یو ځای له مصر نه هجرت وکړ. همدغه قوم د دغه ګناهونو له کبله په ذلت محکوم شو، فقر او مسکنت سره مخامخ شو، له سپېره برخلیک سره مخامخ شو او د نړۍ تر ټولو بد قوم او ولس ترې جوړ شو. ورونو خویندو، پرون د میزان 15مه وه. هغه ورځ چې 20 کاله وړاندې د امریکا تر مشرۍ لاندې ناټو په افغانستان باندې برید پیل کړ. لومړی هوایي بریدونه د امریکا او د بریتانیا له لورې په ګډه ترسره شو. B-52 نه هم په همدې جنګ کې همدغه مهال استفاده وشوه. دا د تیر 20 کلن خونړي جنگ پیل او پای یوه نیمه میاشت وړاندې د امریکا د آخري سرتیري د دوی د ځواکونو د قماندان جهاز ته پورته کېدو سره او له افغانستانه تش لاس سرټیټي وتلو. په دې سره امریکا او ناټو له شرمېدلې ماتې سره مخامخ شو. زه 53 کاله مخکې همدغه د میزان په میاشت او په همدې اونۍ کې پیدا شوی. اوس 83 کلن شو. له ماشومتوب نه مې دا هیله او دعا وه د هر لمانځه په پای کې د هغه مهاله چې ما لمونځ پیل کړی نو بلوغ نه وړاندې 14 کلنۍ نه وړاندې چې دقیق ووایم هیله مې هم دا وه او پر د هر لمانځه په پای کې مې دعا هم دا وه چې خدایه په ما باندې د شوروي او امریکا زوال وګوري او په دې کې ما ته د ونډې سعادت را په برخه کې. دا هیلې ترسره شوې. ما د شوروي اتحاد زوال هم په خپلو سترګو ولید او په دې زوال کې مې خپله ونډه هم درلودله. الله تعالی دا سعادت را په برخه کړ او د امریکا ماته مې هم په خپلو سترګو ولیدله. د دې دعا د وروستۍ برخې د تحقق په انتظار کې هم یم. هیله مې هم دا ده چې د امریکا زوال هم په خپلو سترګو وګورم. څو ورځې وړاندې په همدغه شپو ورځو کې مې د شپې نیمایي کې را ویښ شوم او په بستر کې پروت دا تصور مې کول چې خدایه ته د یو ماشوم دومره لویه دعا هم قبلوې د وړوکي ماشوم دومره ستره دعا د دوو سترو زبرځواکونو زوال خپلو سترګو لیدل او بیا په دې کې هم د برخې سعادت. بې اختیاره مې اوښکې توشي. رښتیا چې الله تعالی د دعاګانو منونکی دی. کومه دعا چې دغسې وړاندې شي خدای ته لکه یو ماشوم چې د ماشوم په څېر دعا یې معصوم ماشوم اخیستل شوی دی له معصوم داسې دعا الله تعالی قبلوي. که هر څومره ستره مې ډېر لوی شی دی هم له خدای غوښتی. خدای ته دا لوی او ستر کارونه هم ډېر اسان دي. د یو ماشوم دعا هم قبلوي. چا چې د لوی کار اراده او غوښتنه وکړه الله تعالی د لوی کار توفیق ورکوي. لوی ارمانونه ځان ته وټاکل الله تعالی لوی سترو ارمانونو ته د رسېدلو
سعادت او توفیق ورکړي. ورونو خویندو، د دې نوي تغییرات او انکشافات او تحول په نتیجه کې چې کوم حکومت جوړ شوی، نن هغه له څو سترو ستونزو سره مخامخ دی. د امریکا او اروپا د ګډو شرارتونو له کبله تر نن پورې هیڅ هیواد دا جرأت ونه کړ چې راوړاندې شي او دا نوی حکومت په رسمیت وپېژني. حتی دغسې هیوادونه چې انتظار و دوی به لومړی هیواد دی چې د حکومت به په رسمیت پېژني. قطر یو مثال ده، پاکستان یې بل. انتظار دا و چې دوی به تر نورو وړاندې دا حکومت په رسمیت پېژني. اما تاسو واورېدل چې د قطر خارجه وزیر لګیا دی او دنیا ته وایي چې عجله مه کوئ د طالبانو د حکومت په رسمیت پېژندو کې. یعنې چې دوی هم همغه چې طالبانو ته دفترونه ورکړي او دا مذاکرات هملته ترسره کېدل. د امریکا او د طالبانو ترمنځ معاهده هملته لاسلیک شوه. دا هیواد هم چمتو نشو چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني. له نورو هم غواړي چې عجله مه کوئ، طالبانو د حکومت په رسمیت پېژندو کې تلوار مه کوئ. معنی دی. دوهم، ټولو دا شرط وضع کړی چې دا حکومت باید ټول اغیزمن سیاسي او قومي لوري احتوا کړي. د یوې ډلې حکومت نه مني او چمتو نه دی چې هغه په رسمیت وپېژني. دا شرط وضع کوي چې دا حکومت باید ټول شمول وي. ټول اغیزمن سیاسي او قومي لوري باید احتوا کړي. د دوی په اصطلاح دا حکومت باید ټول شمول وي. څرګنده ده چې له ټول شمول حکومت د دوی غرض په بون کې د جوړ شوي حکومت په څیر یو نوی حکومت جوړول دي. هماغسې لکه چې په بون کې د کابل له اشغاله وروسته د امریکا په ابتکار او نوښت وینا هغه هیوادونه راغونډ شو چې د افغانستان په قضایاو کې او په جنګ کې ښکېل ول. روسیه، ایران، پاکستان، امریکا، دغه هیوادونه راغونډ شول او داسې حکومت یې جوړ کړ چې اقتدار یې په خپلو منځونو کې وویشه. هر یوه خپلې ډلې ته برخه ترلاسه کړه. غوښینه برخه یې هم ایران او روس پورې تړلو ډلو ته وسپارل شوه. د حکومت نږدې 80% برخه هغوی ته وسپارل شوه. دوی غواړي همدغسې یو حکومت بیا جوړ شي. داسې حکومت نه افغان ولس مني او نه یم طبعا طالبان مني چې اوس اقتدار دوی په لاس کې. د ولسوالۍ نیولې تر ارګ پورې. طبیعي دی چې دوی ته به هم دا ډېره ګرانه وي چې همدغسې حکومت قبول کړي او اقتدار وزارتونه دې په ګوندونو، قومي یا سیاسي ګوندونو وویشل شي. یعنې چې دا د جنګ د دوام طرحه ده، نه د روغې جوړې او د مصالحې طرح. د دوی د شرط معنا دا ده چې باید ناامني، بېثباتي او جنګ په افغانستان کې دوام وکړي. غواړي د یو بل جنګ پیلولو لپاره څه بانه او پلمه ترلاسه کړي. همدا یې یو غولونکی بانه یې. موږ ټول شمول حکومت غواړو چې په هغې کې ټول قومونه خپل ځان وګوري.
تر دې پوښښ لاندې هغوی د یو بل جنگ پیلولو لپاره تیاری نیسي. دریم، د امریکایي ډرون جهازونو له لوري د افغانستان د فضایي حریم مسلسل نقص. د اروپایي اتحادیې له لوري دا اعلان چې په افغانستان کې به د تروریزم خلاف بریدونه حتما دوام کوي، قسم دا له ډېر لرې واټن، یعنی که د افغانستان شاوخوا کې کوم اډام ترلاسه نه کړو، له لرې لرې ځایونو به هم راځو او دلته به د تروریزم خلاف عملیات ترسره کړو. د امریکا دفاع وزیر هم دې ته ورته خبره کوي چې موږ لګیا یو د افغانستان شاوخوا کې د اډې جوړولو په ارتباط د ځینو هیوادو سره په تماس کې. په هر صورت به د تروریزم خلاف خپلو عملیاتو او بریدونو ته دوام ورکړو. عملاً هم ګورو چې د هغوی ډرون جهازونه د افغانستان په فضا کې ګرځي. د افغانستان او تاجکستان ګډې پولې ته نږدې د روسیې، ازبکستان او تاجکستان ګډ نظامی مانور او د روسي ځواکونو د ناڅاپي تحرکاتو زیاتوالی ټول احساسوي چې روسي ځواکونه شمال کې د افغانستان پولې ته نږدې فعال شوي دي، تحرکات هم زیات شوي. په تاجکستان کې د پرځېدلي حکومت د نظامیانو او سیاستوالو راغونډېدل، د کرایي جنګیالیو راغونډېدل، هغه چې په دې 20 کلونو کې ناټو د افغان ولس په خلاف د کرایي جنګیالیو په توګه وکارول. د هغوی راغونډېدل هم په تاجکستان کې زیات شوي. د هغو لپاره کمپونه هم جوړ شوي دي او د روزنې او تربیت اډې هم. د روسانو مخکنی د شوروي اتحاد دوران اډې هم فعال شوي. د دغو کرایي جنګیالیو له لوري د ملي مقاومت په نامه یو حرکت هم پیل شوی. هماغه چې یو مهال یې له کولاب نه همداسې مقاومت پیل کړی، هماغه زړه تجربه بیا تکرارېږي، ناکامه تجربه، بیا له تاجکستان، بیا له شمال نه او بیا له کولاب نه. دوی د یوې جنګي جبهې د پرانستلو هوډ کړی. د افغانستان دننه د ځینو غلچکیو عملیاتو مسؤلیت هم قبول کړی. رسما اعلامیې ورکړې دي چې دا هغه عملیات زموږ له لوري ترسره شوي. یو وار داعش د یو عملیاتو مسؤلیت په غاړه اخلي، ورپسې بیا دوی اعلامیې ورکړي چې دا زموږ له لوري ترسره شوي. په اروپا او امریکا کې د دغې جبهې په حمایت کې پراخ تبلیغات له امریکا او اروپایي هیوادو دا مطالبه چې د کولاب نوی مقاومت په رسمیت وپېژني. حتی تر دې وړاندې غوښتل چې پنجشیر په رسمیت وپېژندل شي، د مقاومت د مرکز په توګه هم او د یو بیلې سیمې، مستقلې سیمې په توګه هم. دا تبلیغات هم عادي خلکو نه کول، بلکې د امریکا کانګرسمنانو، سناتورانو کول، ډېرو معروف سناتورانو. دا او دې ته ورته نور تحرکات ښیي چې د افغانستان په جنگ کې مات شوي مغرور ځواکونه او اړوند هیوادونه یې غواړي د خپلې ماتې غچ
له افغانانو واخلي، خپل سپکاوی او دا شرمېدلې ماته جبران کړي. د دوی بدماشي، ګواښونه او تهدیدونه دا ښیي چې نور بد عزایم لري، نه پرېږدي په افغانستان کې ثبات او امنیت تامین شي. د یو بلې جګړې د پیلولو په لټه کې. څلورم، د داعش او مقاومت د یو ځای کولو او په ګډه د نوي حکومت په خلاف د جنګولو هڅې هم روانه دي. د مقاومت ځینو پلویانو دا تبلیغات هم پیل کړي چې لازمه ده دا دواړه ډلې سره یو ځای شي، او ګواکې هیڅ دلیل نه دی پاته چې دا دواړه د یو بل ته لاس ورنکړي، داعش او ملي مقاومت. په همدې صیغه په پاریس کې او د یو غونډې په ترڅ کې چې رسنۍ هم حاضر دي، مطبوعاتو کې هم منعکس کیږي، وایي چې داعش او مقاومت سره ورته دي، باید یو بل ته لاس ورکړي، ګډه جنګي جبهه پرانیزي. وایي دواړه خراسان غواړي، داعش هم خراسان غواړي او موږ هم. دواړه له طالبانو د غچ اخیستلو په لټه کې دي، داعش هم غواړي له طالبانو غچ واخلي او موږ هم په همدې اړه. د داعش اکثریت غړي هم تاجک او فارسی ژبې دي او د موږ اکثریت هم همداسې. یعنی چې دواړه یو دی او هیڅ دلیل هم نه دی پاته چې سره متحد نشي او په ګډه د طالبانو په خلاف ونه جنګېږي. حقیقت دا دی چې د داعش له ادرسه په دې 20 کلونو کې هم په وار وار ډېره استفاده شوې. د داعش پدیده نوې ده او له د 20 کلن اشغال سره تړلې، په همدې موده کې راڅرګند شوې. او شمالي ټلوالي ډېر ځله له داعش نه د دغسې عملیاتو په ارتباط استفاده کړې ده چې غوښتلې د امریکا او د طالبانو ترمنځ مناسبات، مخصوصا هغه مهال خلپړ کې چې د دوی ترمنځ مذاکرات یو حساس پړاو ته رسېدل او دا ضرورت احساسولو چې کابل کې د امریکایانو په خلاف عملیات ترسره شي او دا مذاکرات شنډ کړل شي. ډېر عملیات د یو کسانو لوري ترسره شوي دي چې د امنیت ملي او استخباراتو په میلمستونونو کې اوسېدل، مصارف هم دوی ورکول، توجیه معلومات هم دوی ورکول، تر هدف پورې هم په د تورو شیشو موټرو کې دوی رسول، اهداف دوی ورته ټاکل، د عملیاتو نیټه دوی ورته ټاکل. نن دا حقایق ټول جوت شوي. په افغانانو کې شاید ډېر کمو کسانو دا باور کولو چې داعش او شمالي ټلواله د متحد وي. امانان دا د ګوري چې د دواړو سر له یوه ګرېوانه راوځي، د دواړو موضع او موقف یو او د دوی د یووالي او په ګډه د طالبانو او د دې نوي حکومت په خلاف د جنګولو هڅې روانه دي. پنځم، تحریمونه وضع کول، د افغانستان مالی پانګې کنګلول او بانکي تعاملات محدودول. د فشار یوه بله وسیله ده چې هدف یې د نوي حکومت تضعیف او د افغانانو مالی ستونزې هغه ځای او حتی رسول دي چې د ملت او حکومت ترمنځ ژور واټن را پیدا شي او ملت احساس کړي چې دا نظام نور زموږ د مالی او اقتصادي مشکلاتو د حلولو جوګه نه ده، توان او ظرفیت نه لري. اشغالګرانو په تېرو 20 کلونو کې زموږ پر هېواد او ولس باندې دغسې خطرناک اقتصادي حالت تپلی چې له وجې زموږ نږدې نیمایي نفوس
په خپل میاشتني معاش باندې متکی وم، د عاید بل مدرک نه درلود، نږدې نیمایي نفوس مو فقط په خپل میاشتني معاش باندې گزاره کوله، د عاید بل مدرک نه درلود. نن بانکونه تش دي، مخصوصا له ډالرو تش دي. ډالر یا غلا شوي مخکنیو واکمنو له ځان سره اروپا او امریکا او غرب ته انتقال کړي په سلګونو میلیونه ډالر، او یا د افغانستان پانګې نن په بهرنیو بانکونو کې منجمد دي. د دې کبله نوی حکومت حتی د خپلو مامورینو د معاش له اجرا نه هم عاجز دی. قیمتونه هم ورځ په ورځ لوړ ځي. غذایي موادو کمښت سره مخامخ. که دا حالت څو میاشتې نور هم دوام وکړي، معلومه ده چې پایله به سي. فقر او ناامني تل یو بل سره تړلي. فقر د دې باعث کېږي چې نارینه وسله واخلي، جنگ ته مخه کړي، تشدد ته مخه کړي. د خپلو مالي مشکلاتو د حلولو لپاره بله ذریعه نه لري. غلا، شوکې، جنگ، لوټمار له همدې نه راولاړېږي. دا د دشمنانو منصوبه ده، خطرناکه منصوبه. حتی د جنگ له پیل نه مخکې هم دغسې حالات باید را پیدا کړي. دې ته ورته نور شرارتونه ښیي چې دشمنانو د یو ناورین او د یو بل جنگ تحمیلولو اراده لري او غواړي له مظلوم افغانانو د خپلې ماتې غچ واخلي. داسې انګېرم او هیله مې هم دا ده چې الله تعالی به د دشمنانو ټولې توطئې انشاءالله شنډوي او زموږ د شهیدانو، مجاهدینو او غازیانو ارمانونه به حتما که خدای کول ترسره کیږي. له روانو ستونزو او ګواښونو سره د مقابلې او له دې حالته د وتلو لپاره څو کارونه مفید او ضروري ګڼم. اول، نوی حکومت خپل اداري تشکیلات محدود کړي. د مصارفو له عهدې وتلی شي. ضرور نه دی چې دا پراخ تشکیلات په دې 100 کلونو کې رامنځته شوي هغه دوام وکړي، هغه په خپل حال پاتې. حتما د هرې ادارې لپاره باید یو کس وټاکو. د دې مصارف تامینول ګران کار دی. هماغه ادارې دې فعاله شي چې ورته ضرورت شته. هلته موازي ادارات جوړ شوي. د وزارت ترڅنګ په هر کې یو بل دفتر چې مستقیما د ارګناسو په کنټرول کې. پراخ تشکیلات، غیر ضروري تشکیلات، د افرادو لپاره ادارې جوړول، د ضرورت لپاره نه. ډېری دغه ادارې داسې دي چې د اشخاصو لپاره جوړې شوي. دا باید محدود کړی شي. په محدود تشکیلاتو باندې باید اکتفا وشي. همدومره چې اکمالولی شي، همدومره چې ورته ضرورت لرو. دوهم، د تصمیم یو داسې عالی او معتبره مقتدره مرجع باید رامنځته شي چې ټول اغیزمن لوري هم احتوا کړي. هغه اغیزمن لوري چې د دې انکشافاتو حمایت کوي او په دې تحولاتو کې برخه او اسلام ته ژمن دي، په خپل هیواد او ملت باندې زړه سوځېږي. هر ګواښ هم چې د نظام تعدید کې مخ ته ودرېږي، د دغو اغیزمنو لورو نه یو مقتدرې، باصلاحیته، معتبرې مرجع چې ټولې پرېکړو ته التزام او درناوی ولري، داسې مرجع باید رامنځته شي.
دریم د کابینې ترکیب د داسې جوړ کړی شي چې زموږ د ټولنې اجتماعي ترکیب په ښه توګه تمثیل کړی شي. نه په داخل کې څوک اعتراض وکولی شي او نه هم له بهره څوک د دې فرصت او مجال ترلاسه نه کړي چې وویل شي دا د یو قوم د یو ډلې د یو سمت حکومت برلاسي د هغوی ده، اکثریت په کې د دوی دي، نور محروم کړی شوي. د دې مخه باید ونیول شي. نه یوازې دا څه تاوان نه کوي بلکې ګټه هم لري. ملت مطمئن کوي، د دشمن توطیې شنډوي. درې د څلورم ولس او نړیوالو ته باید دا اطمینان ورکړي شي چې دا اوسنۍ اداره په مجموع کې یو سرپرسته اداره ده او لنډمهاله د ضرورت له کبله رامنځته شوې. یو اداره له منځه لاړه، تش ځای د هغې باید ډک شوی وي. د همدې لپاره یو سرپرسته موقته لنډمهاله اداره جوړه شوې. د امنیت له تامین نه وروسته به د ملت په خوښه اوږدمهاله حکومت جوړېږي. دا اطمینان او ډاډ باید تر ټولو وړاندې خپله افغان ولس ته ورکړی شي. پنځم، له داسې انتخاباتو سره د توافق وشي چې ټول اسلامي شرایط او لارښوونې پکې مراعات شوي او په نتیجه کې داسې اهل شخصیتونه د مشر او وکیل په توګه غوره شي چې ټول لازم مواصفات ولري، داسې چې افضل او عالم د کتاب الله، هغه چې تر ټولو له اخلاقي او عملي او فکري پلوه افضل دی او په دین هم تر ټولو ښه پوه. د همدوی له منځه دغسې یو شخص د مشر په توګه غوره شي چې د ملت اکثریت تر شا ولاړي او ورباندې اعتماد لري. هماغسې لکه چې د پیغمبر علیه السلام له هجرت وروسته چې څلور خلفا یو په بل پسې په جومات کې او د ملت او د مسلمانانو په خوښه او رایه غوره شوي. له مولان او غیر مکره بیعت وروسته خلیفه په توګه غوره شوي، جومات کې غوره شوي، د عام مسلمانانو په خوښه غوره شوي او د دوی د رایې په نتیجه کې غوره شوي. بیعت یعنې د هغوی عملي رایه. شرط هم خلکو وضع کړی، نه داسې یو څوک له بلې لارې د امیر په توګه غوره شوي او بیا ده په خلکو باندې شرط وضع کړی یا خلکو د هغه لپاره په زور بیعت اخیستی د وسلې په زور. نه، جومات کې مسلمانانو په خپله خوښه وروسته د هغې چې د ده وینا یې اورېدلې، له شخصیت نه یم خبر، د دې تر ټولو افضل او وړ ګڼلی، د هغه سره یې بیعت کړی او له بیعته وروسته هغه امیرالمؤمنین شوی. لومړی خلیفه د امت افضل و، د پیغمبر علیه السلام نه وروسته تر ټولو افضل همغه و. مسلمانانو غوره کړی، حریف و رقیب نه درلود، په جومات کې غوره شوی. دوم خلیفه هم دغسې. دریم، له شپږو نمایندانو او کاندیدانو نه یو غوره شوی. نمایندان شپږ دي، د امارت لپاره شپږ کسان وړاندې شوي. عشره مباشره چې پیغمبر اسلام د ریلت تر ورځې پورې له هغوی راضي و، له همدغسې کسانو نه شپږ تنه د نمایندانو په توګه وړاندې شوي او په پای کې له دغو شپږو کسانو نه یو عثمان رضی الله عنه د استفتاء او د مدینې له خلکو نه د رایې اخیستنو له لارې د خلیفه په توګه غوره شو. نن موږ همدغسې حالت کې یو، همدغسې د امیر انتخاب یو طریقې ته ضرورت لرو.
نن د نړۍ تقریبا له 90 سلنه زیاتو هیوادونو کې انتخابات چې یا له تقلب سره توأم دي خو یا شفاف لږ شفاف. د انتخاباتو په نتیجه کې د هغوی مشران ټاکل کېږي، د هغوی د پارلمان غړي ټاکل کېږي. دا هر هیواد تر موږ د سختې شپې ورځې تېرې کړې، د اوږدو جنګونو تجربه لري، د استبدادي حکومتونو تجربه لري، د کودتایي حکومتونو تجربه لري، د اشغال بدې ورځې هم تېرې کړې، وینې توی شوي دي، کلونه یو بل خلاف جنګېدلي. اروپا ته چې لاړ سئ جرمني کې به وګورئ چې جنګي قلاو په نامه باندې ښارونه یاد شوي. دا فرانکفورت او امثال د دې چې فورت په اخر کې راځي دا جنګي قلا ته وایي. تر دې وړاندې چې ښار سي جنګي قلا وه او یو د بل په خلاف جنګېدلې، دا قلا د بل قلعې په خلاف په کلونو د یو بل په خلاف جنګېدل. په پای کې مجبور شوي دي چې دغه لار ومني چې بنسټ اسلام شه، د انتخاباتو بنسټ اسلام شه. د لومړي ځل لپاره د انسانیت په تاریخ کې که څوک د ملت په رایه غوره شوی هغه زموږ 4 خلفا دي. تر دې نه مخکې سابقه نه لري چې د ملت په رایه قصرونو کې نه، د تړلو دروازو تر شا نه، په میراث چاته نه دی رسېدلی، بلکې په جومات کې خلک راغونډ شوي دي او تر ټولو غوره او افضل کس یې د امیر په توګه غوره کړی او په امیر باندې شرایط هم وضع کړي. تر هغه ستا اطاعت کوم چې ته د خدای او د پیغمبر اطاعت وکړې. دا شرط هم د ځان له لورې وضع کړی، غیر مشروط بیعت هم نه ده کړی چې هر څه دې کول بس موتی یم، نه، په هغه صورت کې د اطاعت کوم چې ته د خدای او د پیغمبر اطاعت وکړې. د دې معنا دا ده چې همدا د حل لار ده، د جګړو د مخنیوي لار همدغه ده. که غواړو چې د اقتدار د انتقال په پروسه کې له یو نه بل ته وینه توی نه شي، وسله ونه کارول شي، لار یې فقط همدا ده چې د ټوپک د مرمۍ په ځای فقط د رای او کارتوس وکارول شي او له جنگ پرته د وینې تویدو نه پرته اقتدار له یو نه بل ته انتقال شي. او که دا نه وي نو بیا به د کودتاګانو له لارې نه قدرت انتقال شي، بیا به د جنګونو له لارې، بیا به د وسلوال رقابتونو له لارې. د انتخاباتو په ارتباط هم باید ټول لازم شرایط وضع شي، مخصوصاً د کاندیدانو په ارتباط باید ټول لازم شرایط و مواصفات مشخص شي. هماغه مواصفات چې اسلام ښودلې موږ ته او دغه شرایط هم وضع شي چې نااهله کسان په پردیو پورې تړلي بد سابقه ونشي توانېدلی چې د انتخاباتو په نتیجه کې راوړاندې شي، یا د مشر په توګه یا د پارلمان د وکیل په توګه. لکه دا هغه څوک کاندید کېدی شي چې اسلام ته ژمن وي، سابقه یې نیکه، له اخلاقي پلوه هم له فکري پلوه هم، غیر اسلامي ډلو سره د تعهد او ګډ کار سابقه ونه لري، د اشغالګرانو ملګرتیا یې نه ده کړې، د اشغالګرانو د سلطې په دوران کې په لوړو پستونو باندې نه دی توظیف شوی، وطن یې نه دی خرڅ کړی، پردیو غلامي نه ده کړې، شخصیت د دې وړ ده، اهلیت لري چې هغه د مشر په توګه یا د پارلمان د وکیل په توګه غوره شي. لازم مواصفات چې اسلام دغه وضاحتونه کړي دا ټول وضع شي. یو واکمن با صلاحیت معتبر ارګان او کمیټه یا کمیسیون یا جرګه وي چې د نمایندانو په ارتباط آخري پریکړه وکول شي چې دا د دې اهل ده چې کاندید شي او دا نه.
که داسې وشي او له څو اهل کسانو نه یو د ملت په رایه غوره شي، هماغسې چې عثمان رضی الله عنه د شپږو کسانو له منځ نه د مدینې د اهل په رایه او خوښه باندې غوره شو. مګر په دې کې څه حرج شته؟ په دې کې به یوازې هغه ناپوه انسان معنی ګوري چې له اسلام نه خبر نه دی، نه د اسلام نه اصولو نه خبر دی او نه د اسلام نه تاریخ. په دې ترتیب موږ هم داسې یو مشر ټاکلی سو چې هغه به د ملت د اکثریت له حمایت او تایید برخمن او هم د ټولو دشمنانو کورنیو او بهرنیو دشمنانو خوله هم پټولی شي، د هغوی د تبلیغاتو مخ هم نیولی شي، د شرارتونو مخنیوی هم کولی شي. ټولو باندې په ټولو لورو ډلو شخصیتونو چې اسلام ته ژمن دي او غواړي خپل هیواد د دې بد حالت نه او له راتلونکو ګواښونو او خطرونو وژغوري، غږ کوو چې راځئ همدغه لار د بحران د پای ته رسولو لپاره غوره کړو. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.